په دغه دنیا کې چې هر څومره لوی لوی خلک دي، څومره چې کامیابه خلک دي، هغه خلکو چې هر څومره کامیابي حاصلې کړي دي، هغومره هغه خلکو په ژوند کې لوی لوی ناکامي لیدلې دي. نو د دې لپاره په یاد ولره هر څومره لوی مشکل چې ستا په ژوند کې راځي، نو هغه همدومره لوی چالان درکوي په ژوند کې د پرمختګ او د کامیابي لپاره. یو چا څومره ښه ویلي دي که چیرې یوه غلطي یو وار درڅخه وشي نو هغه ته غلطي ویل کېږي، مګر که هغه غلطي دوهم وار درڅخه وشي نو هغه ته بېوقوفي ویل کېږي، مګر که هغه غلطي بار بار درڅخه وشي نو هغه ستا ژوند بربادوي. کوم خلک چې د ماضي غلطیانې نه په یادوي د هغه څخه سبق نه زده کوي، نو د هغه غلطیانو د وجې ته غټه سزا پیدا کېږي. یو چا ډېر ښه ویلي دي چې په ژوند کې کامیابي د 1000 ورته ناکامي وروسته راځي، مګر که ته هغه ناکامي هر ځل کوي هغه ناکامي تا ماتوي او تا ته پرمختګ نه درکوي. او د خپل ژوند یو مقصد جوړ کړه او د خپل جسم څخه د خپل روح څخه هغه مقصد ډک کړه او هر فالتو خیال د زړه څخه وغورځوه او د پوره کوشش سره محنت وکړه. بس همدا د کامیابی راز دی. په یاد ولره د هر چا په ژوند کې کامیابي جوړول په خپله غاړه وي. که هر څومره ښه استاد، ملګري، خپلوان، مددګاران یې وي، نو د خپل مقصد د حاصلولو لپاره باید ته محنت وکړې. بایلل هم ته باید وګورې او ګټل هم ته باید وګورې او د هغه بایللو څخه باید زده کړه هم ته وکړې. کوم کامیابه شخص ویلی دي که ناکامي په کامیابي بدلوې نو تر ټولو در مخه اول خپل دننه ډار ووژنه چې کم از کم ته خو شروع وکړې. په ژوند کې لوی لوی کامیابي د یو کوچني کوشش څخه شروع کیږي. په یوه شپه او په یوه ورځ هیڅوک نه کامیابه کیږي، مګر د کامیابي د ترلاسه کولو لپاره کلونه کوشش کول غواړي. کله چې دنیا ویده وي ته هغه وخت هم کوشش کوه. نو د دې لپاره اوس پورته شه. الله پاک د کائناتو زور په تا کې اچولی دی، بس تا لپاره یوازې د هغه پیژندل ضروري دي. په یاد ولره چې د دنیا کامیابه خلک یو ورځ ما او ستا په رقم عام انسانان ول. د هغه هم 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 لاسونه او پښې وې. هغه هم لوږه تېره کړې ده، تنده یې تېره کړې ده، ستړیا او بېخوبي یې تېره کړې ده. د هغه هم په ژوند کې مشکلات، غمونه، مصیبتونه راغلي ول. په یوه لاره هم هغه ستا څخه جلا نه دي، خاص ستا رقم ته دي. بس فرق یوازې دغه دی چې هغه هیڅکله هم نه دي درېدلي، هغه هیڅکله هم ماته نه ده منلې. هغه ټول عمر ځان ته همدا ور په یاده کړې ده چې کولی یې شې. په دغه دنیا کې زما لپاره هیڅ هم ناممکن نه دي. نو دوستانو تاسې هم باید ځان سره همداسې رویه وکړئ. که ته هم بار بار همدا در یادوې، په ځان باور لرې چې ته د دنیا هر کار کولی شې، ستا لپاره هیڅ هم مشکل نه دي، ستا لپاره هیڅ کار هم ناممکن نه دی. نو زه ګرنټي درکوم چې ته به هغه کار وکړې، ځکه چې انسان هغه حاصلوي کوم چې هغه ځان ته وایي، کوم چې هغه د ځان سره سوچ کوي. یو ور بیا وایم چې په دنیا کې کامیابه خلک ورځ ما او ستا په رقم عام انسانان ول. په دغه دنیا کې چې هر څومره لوی لوی خلک دي، څومره چې کامیابه خلک دي، هغه خلکو چې هر څومره کامیابي حاصلې کړي دي، هغومره هغه خلکو په ژوند کې لوی لوی ناکامي لیدلې دي. غلطي یو وار کول غلطي ده، دوهم وار کول بېوقوفي ده او بار بار کول هغه د انسان ژوند خرابوي. په ژوند کې هر ورځ یو څه نوي چیز وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښې شوې وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.